دوستانو یاد ولرئ که تاسو په دې دنیا کې ډیر ساده بېغمه او بېخبره پاتې شئ. خلک به مو هر وخت دوکه کوي، بېوقوفه به درنه جوړوي او تل به مو استعمالوي. داسې سړی هیڅکله مخکې نه ځي. په دې زمانه کې هغه خلک کامیاب کیږي چې هوښیار وي، د خلکو نیتونه ورته معلوم وي او د خپل ځان خیال ساتلو چل ورځي. که تاسو ډیر ساده یې او غواړئ چې هوښیار شو، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه تاسو سره شپږ ډیر طاقتور اصول شریک کوم چې ستاسو ژوند به بدل شي. دا اصول به تاسو د خلکو د دوکو نه ساتي، د خلکو د استعمالولو نه ساتي. اولی، د خلکو د دروغو تعریفونو نه ځان بچ کا. تاسو به ډیر لیدلی وي چې خلک تاسو صفتونه کوي، هغه عمل درته وایي چې هغه پتا کې نه وي، نو پوهه شئ چې دې سړي چال جوړ کړی، دغه سړی تا استعمالوي، پتا باندې خپل کار سر کوي. که څوک تاسو صفتونه بیانوي او هغه صفتونه تاسو کې نه وي، پوهه چې د دې سړي نیت صفا نه دی. هوښیار خلک سمدستي پوهیږي چې څوک د مطلب دپاره خوږې خبرې کوي. د دروغجنو تعریفونو په جال کې مه پرېوځئ. نمبر 2، د هر چا په باره کې ښه سوچ مه لرئ. ډېر خلک دومره ښه وي چې د هر چا دپاره ښه سوچ لري، خو خپل ژوند خرابوي. خپل ژوند خرابوي خو د نور ژوند جوړول غواړي. یاد ولرئ، ښه سړي اوسئ، خو دومره هم مخه کیږئ چې خپل ځان ته نقصان ورسوئ. که تاسو د نورو د ژوند هره برخه کې ځان ګډ کړئ، ستاسو خپل ژوند به د مشکلاتو نه ډک شي. هوښیار انسان تل د خپل ژوند خیال ساتي، نو خپل ځان ته وخت ورکړه، د نورو د کارونو نه ځان لږ جدا وساته. نمبر 3، خپل هر کار او خپل هره خبره خلکو ته مه وایه. ځینې خلک خپل ټول رازونه خلکو ته وایي، خپله کمزوري، خپل پلان، خپل مشکلات، هر څه چاته مه وایي. بیا خلک تا د دغې کمزورۍ نه غلطه فایده اخلي، تا استعمالوي، تا بلیک میل کوي. هره خبره چاته مه وایه، په خاموشۍ سره خپل کار کوه. خلکو ته د هغه وخت معلومه شي چې کله ستا کار ختم شي. دا اصل چالاکي ده، دا چې خلک ونه پوهیږي تاسو څه کوئ. نمبر 4، په جذباتو کې فیصله مه کوه. هوښیار سړی هیڅکله په غوسه کې فیصله نه کوي، نه په ډېره خوشحالۍ کې فیصله کوي، نه په غم کې کوي. چونکې احساسات لکه د اور دي، وروسته دا سړیږي او انسان بیا پښیمانه کیږي. ډېر خلک تاسو په احساساتو لوبوي، بلیک میل کوي او کار درنه غواړي. په سوچ، په آرام او په هوښیارۍ باندې فیصله کوه. نمبر 5، د خلکو اصل نیت وپېژنه. خلک تل هغه نه وي چې ښکاري، نو د خلکو باډي لینګویج، خبرې، رویه او هر څه ابزرو کوه. زیاته اوره، کمه خبره کوه. زیاته مشاهده کوه، کمه بربنده خبره کوه. چې تاسو ډیر خلک وپېژنئ، نو ډیر زر به د هر چا نیتونه درته ښکاره شي. په دې کې به ستاسو دومره تجربه وشي چې کله بیا تاسو یو انسان ته ګورئ، نو په سترګو کې به درته پته لګي چې دا مخامخ انسان زما په باره کې څه سوچ کوي. او 6م نمبر، په هیڅ چا اعتماد مه کوه. په دې دنیا کې 100% داسې هیڅوک نشته چې په هغه باندې سړی باور وکړي، په هغه باندې اعتماد وکړي. ځینې وخت خپل خلک هم دشمنان کیږي، نو خپل ټرسټ لیول کم وساته. ظاهرا د هر چا سره احترام کوه، عزت کوه، خو خپل رازونه هیڅ چاته مه سپاره. که تاسو هر څه خلکو ته وایئ، ستاسو اهمیت به ختمیږي. نو احتیاط کوه، هوښیار اوسه او په هیڅ چا باندې باور مه کوه. که د دې ځای پورې تاسو دا ویډیو کتلی، نو په کمنټس کې یس ولیکئ. که ویډیو خوښه شوې وي، نو ویډیو ورسره لایک کړئ، زموږ چینل ورسره لازم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په راتلونکي ویډیو.